کم زړه کې چې قرآن اچي روحاني طاقت ور اچي نو الله د رحم په نظر دې زړه ته ګوري چې خدای بچو کې برکت پیدا چې بچي دې لس او شلي او برکت پکې نه ټول لو پرانه او ټول ګندې نو څه پکې او چې یو بچی دی وي عمر یې لږ وي خو الله ته د قرآن او سنت خدمت والی په خدای قسم دا برکت دی د چا بچی چې نن حافظ دی د چا بچی چې نن عالم دی د چا بچی چې نن مفتی دی د چا بچی چې نن د تفسیر او د قرآن او د حدیثو خدمت کوي دا بچی د زندگی او د ژوند د برکت نه ډکه ده دې ته برکت وایي یو بچی دی خدا برکت دی دې سنیکې ګټي او پلار له روانې دې ثواب ګټي او پلار له روانې دې د رسول الله مبارک وارثان جوړي دې ذخیره جوړي تر قیامت پورې به دا سلسله روانه په خدای قسم زمارونو قصبین درته وایم چې علما او حافظان او قاریان په دې وخت کې د خدای رحمت او برکت دی رحمت ورسره برکت لوی خیر ته خوري روحانی طاقت د خدای په دماغ او په زړه کې اچي هغه روحانی طاقت ته وجه نه ده د وجه دنیا ته خیر رسیږي قاری صاحب ته وګوره هلته په 400 کې هم د قرآن درس دلته هم د قرآن درس نن یو څونه شو هلکه 9 او شپږ 15 کورنو ته د قرآن رڼا ورسېدلې 15 ژبې په قرآن وچلېدلې او نن د شپږو بچو سینه چې د قرآن نه خالي وه الله د قرآن نه ډکه کړه دا برکت شو که لږ سیز نه ډېر فایده او ډېر خیر او روحاني طاقت چې الله روحاني طاقت څوک اچوي وایي نو چې کوم ځای الله روحاني طاقت اچوي نو هغې ته الله د رحم په نظر ګوري کم زړه کې چې قرآن اچي روحاني طاقت ور اچي نو الله د رحم په نظر دې زړه ته ګوري